نن درته د پیغمبر علیه السلام د دنیا د راتلو نه مخکې د بعضې علاماتو بیان کوم یا د بعضې نښو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا دعاء جدی ابراهیم، ویده د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یمه. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو، اسماعیل علیہ السلام ورسره مدد وکړه، تعاون وکړه، بیت الله تیار شو. نو د الله نه یو څو سوالونه کړي. یو سوال خو یې دا کړی و، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خدای زمونږ د خواري او د عبادت قبول کړي. لومبی سوال خدا. او مومن چې یو انسان یو عبادت وکړي، نو لاول د عبادت د قبلېدو سوال وکړي چې د عبادت قبول شي، د هغې نه پس بیا خدای دعا قبلوي. د عبادت قبول کې خدایه ته زمونږ دعا اورېدونکې، زمونږ زاري اورې او زمونږ په حال خبرې. نو خدای مونږ خو ستا د عبادت عملو کو، بیت الله هم جوړ کو، او زمون سوال د پاره تا اوریدون کې. نو خدای زمون دا دعا عبادت قبول کا. هغې نه پس بیا چې دویمه دعا کوي، نو بیا وی ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم. بیا ډېره ناشنا دعا کوي، وی خدای مونږ ستا تابعدار جوړ کړي. یو سړی ته دعا کوي، نو دعا کې دا ډېر ښه اصول دی چې د خدای نه دا سوال وکړي چې د عبادت خو مې اوس وکړو، خو چې داسې نه چې بس د عبادت وشو خبره ختمه ده، چې همیشه له زه ستا تابعدار یم. او بیا د بچو دپاره سوال کول دام ثابته شوه، ومن ذریتنا امة مسلمة لک. او خدای زمون په بچو کې داسې ډله پیدا کړي چې هغه ستا تابعداري، بچیم تابعدار کې. وارنا مناسکنا، او د عبادت چل راته وښیه. څومره ښکلی سوال دی. او بیا ورپسې چې کومه هم سوال کوي، نو هغه دا دی چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. خدای زما په د اولاد کې یو پیغمبر پیدا کړي. د هغې وجه دی چې کله د یو پیغمبر په اولاد کې زمانه لري شي، د هغې پیغمبر تعلیمات بیا ورو ختمیږي، اختلافات جوړیږي، تعلیمات ختمیږي، او بیا جهالت خوریږي. نو الله دی یو پیغمبر زما په د اولاد کې پیدا کړي، منهم چې د دې د قوم نه یتلو علیهم آیاتک. دینه دا معلومه شو چې هغه له کتاب ورکا، هغه له یو قانون یو کتاب ورکا چې دا ستا هغه د کتاب تلاوت کوي، لولي. او بیا د خپل قوم ته یعلمهم الکتاب والحکمت، چې قرآن کتاب ورته اورئ، په هغې یې پوهیئ، د کتاب په معنا باندې او حکمت ورته ښیئ. ویزکیهم، او د صفایي وله کوي د باطن. نو دا یو دعا کړې ده چې خدایه یو پیغمبر راولېږي، د هغه پیغمبر به څلور مقصده وی. یو مقصد به د کتاب لوستلی امت ته، دویم په کتاب پویا، دریم حکمت، او څلورم تزکیه. دا څلور خبرې، دا حکمت او تزکیه به چې د بل وخت خبره وکړم، اوږده خبره ده. نو نبی علیہ السلام فرمایي کومه دعا چې ابراهیم علیہ السلام د بیت الله جوړېدو نه پس کړې ده، او کوم پیغمبر یې غوښتې دی، نو هغه زیمه. انا دعاء جدی ابراهیم، د خپل نیکه د ابراهیم علیه السلام دعا هغه مخکې دعا کړې ده. دا یو نښه شوه د ابراهیم علیه السلام دعا د پیغمبر علیه السلام په شان کې خدای پاک قبوله کړه. دویمه څه وایي؟ وی زه بشارت د عیسی علیه السلام یم. عیسی علیه السلام یو زیری ورکړی و، چونکې د عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر په دا منځ کې نه دی راغلی، نبی علیه السلام راغلی دی. نو دویمه خبره یې دا کړې ده چې زه بشارت او زیری
د عیسی علیہ السلام. قرآن شریف کې الله فرمائی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، چې د ما نه پس به یو پیغمبر راځي د هغه نوم به احمدي. د نبی علیہ السلام خپل سکه نومونه دوه دي، محمد او بل احمد، او دا نور چې څومره نومونه دي دا ټول صفتي نومونه دي. څه ولا خدای دا صفتي نومونه اخیستي دي الله پاک، او څه نبی علیہ السلام ځان ته په خپله صفتي نومونه ذکر کړي دي، او څه صفتي نومونه په تورات او په انجیل کې راغلي دي، او څه پخوانو پیغمبرانو استعمال کړي دي. دا دو نومونه دي، یو ولني کېښې دی به مور، یو ته محمد وی بل ته احمد وی صلی الله علیه وسلم. دا دویمه نښه شوه. دریمه یو لویه نښه دا ورونو، ابراهیم علیه السلام چې کله اسماعیل علیه السلام او د هغه مور په بیت الله سره پرېښودل، نو یو قوم راغلی او جرهم به یې ورته وی، هغوی دغلته آباد شو، او په دغه جرهم قوم کې اسماعیل علیه السلام بیا واده وکړ، او د هغې ښځې نه خدای پاک بچي مولا ورکړل. بی بی هاجرې چې کم وخت کې جرهم رالل او د جرهم قوم سره سمجوته کوله او جوړه یې ورسره کوله، هغې ته مطالبه وکړو دلته مونږ ابادیږو. وی بالکل دلته آباد شئ، ګورې اوبو کې به ستاسو حق دي په کوې کې، سکیتې اوبه خو کوې به زمئ، اوبه به زمئ، دی ورسره ومنله. خو چې کله اسماعیل علیه السلام بیا وفات شو، بی بی هاجرم وفات شوه او زمانه رو تېرېدله، نو دقلته دوه قومونه پیدا شو. یو خو هم دغه جرهم قبیله و، دا جرهم کوم چې د باره راغلي، او یو د اسماعیل علیه السلام اولاد پیدا شو. د اسماعیل علیه السلام اولاد خدای پاک پیدا کړ. ابراهیم علیه السلام ډېر برکتي شخصیت تیر شوی دی. هلته یو زوی اسحاق علیه السلام، هغه بیت المقدس شام کې اوسېده، د هغه له زوی خدای ورکړ یعقوب علیه السلام، او د یعقوب علیه السلام نه خدای بل زوی پیدا کړ یوسف علیه السلام. نو دا هم څلور پیغمبران یو طرف ته شو، او دلته کې زوی اسماعیل علیه السلام دی، د هغه نه خدای لوی نسل خور کړ، بنو اسماعیل به یې ورته وی، د اسماعیل علیه السلام اولاد. نو دا ټیک ده چې رشته داري د جرهم سره وه، ځکه د دوی مور د اسماعیل علیه السلام ښځه بیبي دا د جرهم قبیلې وه، خو نسب خو دې خوا جدا دی، نسب خو مور پسې نه ځي پلار پسې ځي. دغه بنو اسماعیل بنو ابراهیم چې ورته وایي، دام په مکه کې رو رو زیاتېدل، خدای پاک وله نسل ډېر تیز تیز زیات کړو، ډېر بچي پیدا شو. هلته جرهم چې کوم کې اسماعیل علیه السلام واده کړی و د باره راغلی یو هغه قبیله وه. نو چې بی بی هاجره و اسماعیل علیه السلام وفات شو، نو د مکې په اوبو په زمزم دغه جرهم قبضه وکړه، او بیت الله له به د دنیا خلق راتلل، نظرانې به یې راوړلې، صدقې به یې راوړلې، څاروي به یې راوړل، ام ټول جرهم په خپله قبضه کې، اختیار بس هغې په لاس کې واخیست. چا به څاروي راوړل، لکه اوس چې بعضې ځایونو له خلک سامانونه راوړي او څوک یې قبضه کې بس والي چې د دې خو زه مشر یم او بس زه پېښه او کار پوه. نو بیت الله له خو به د دنیا خلک راتلل، دا خو هغه د آدم علیه السلام نه پس د هغې زمانې نه پس د خدای کور و مشور و ډېر خلک به راتلل. روان شوی ابراهیم علیه السلام تازه کو جوړ یې کو، نو چې څوک به راتلل، چا به نظرانې راوړې، چا به صدقې راوړې، او چا به ډالۍ راوړې، چا به تحفې راوړلې، چا به څاروي راوستل، چا به نغدې پیسې راوړلې. نو بس دغه د اسماعیل علیه السلام اولاد لږو هغې رستو که هغې دیکه که، او په خپله چې نو بیت الله قبضه که، د بیت الله منجوریم قبضه کړه، او د زمزم اوبې په قبضه کې واغشتې. دې ته نوبت ورسېد چې د اسماعیل علیه السلام کم اولادو، نو هغه د مکې نه بار وویستل، هغې خواران بار ووتل، مکې یې پرېښوده، د مکې ګردونوا په علاقو کې دیره شو. خدای پاک داسې کول چې د اسماعیل علیه السلام اولاد پې خدای مضبوط که، او گیر چاپېره د نورو علاقو خلک هم ورسره ودرېدل. نو هغې پې حمله وکړه په دغه جرهم قبیله باندې. نو جرهم یې د مکې نه په مخه کړل، هغه جرهم وتښتېدل، لاړل یمن ته. خو د هغوی چې کم مشر و، کم د هغې بادشاه عمر ابن حارث د هغه نوم و، ډېر بدماش و. هغې مشر هغه وخت سره دا چل وکړو چې د بیت الله په دننه، په بیت الله کې دننه څومره سره پراتو، سپین پراتو، خزانه پرته وه، څه خو یې چې اوړي شو یا ویړل، او چې څه نظرانې او صدقې پراتو، هغه یې د زمزم په کوی کې وغورځول.
او د زمزم کوی مکمل بند کړ، د پاسه پې خاوره واچوله او داسې طریقه باندې خاوره واچوله بند یې کړ چې چاته اړو نام و نشان هم معلوم نشي چې زمزم کوی دلته کم دی. لاړل وتښتېدی یمن ته، د زمزم کوی بند په بند پاتې شو. د اسماعیل علیه السلام اولاد هغې رالل د مکې کې واپس ډېره شو، خدای د هغې نسل زیاتو، نسل یې خدای پاک زیاتو، بلا قومونه ته خدای جوړ کړل، خو په ټولو کې چې مضبوط قوم و هغې ته به قریش وی. هغه قریشو کې چې بیا کم اعلی او مضبوط خاندان و قوم و نو هغې ته به بنو هاشم وی، د نبي علیه السلام د نیکه د پلار نوم هاشم و. دا ډېر تکړه سړی تیر شوی و. دا هاشم لا الک و الکانه کې و، بالکل لا نوجوان دی چې خدای پاک دله دومره صلاحیتونه ورکړي چې ځای په ځای تاسو ته تېره جمعه ما ویلو په لارو کې به ډاکې وې او قافلې به لوټ کېدلې. دې هاشم دا کار وکړه چې د ګیر چاپېره چې څومره کلي علاقې وې، یمن، شام او نور علاقې، مدینه، نو ټولو سره لاړ او رابطې یې وکړلې او وی دا خو زمونږ تجارتي زندگی ده او تجارت زمونږ په لارو کې لوټلې کېږي، نو یو سفارتي نظام دا اوس چې دا د ملکونو سفارتي نظام دی او د یو ملک سفیر په بل ملک او د بل ملک سفیر په بل ځای کې دا نظام د جوړ کړو. باقاعده د هرې علاقې یو نماینده به بل علاقه کې موجود و، هغې ته به سفیر وي چې ته به د دې علاقې د هغې علاقې سره خپل روابط کې تجارتي او که چېرته غلا غلطي کېږي نو حدود یې مقرر کړل چې د مکې حد د پلانکۍ ځمکې پورې دی، د پلانکۍ لاره پورې دی، پلانکۍ لارې پورې، د مدینې دا حد دی. څه مطلب چې په دې علاقه کې قافله لوټ شو نو مکه به ذمواري، او که د مدینې دغه حد دی که په دې کې قافله لوټ شو نو مدینې خلک به ذمواري، او که دې حد پورې لوټ شو نو یمن به ذمواري، نو قافلې پامن شوې. هر چا به خپل علاقې ساتلې او څوکۍ به یې کول. ډېر هوښیار، دومره هوښیارو چې د نورو علاقو بادشاهانو په خپله ده ته پیشکشي ورکړله، وی تاله مونږ لور درکو، ده وی نه زه لا واده دې وخت کې نه کوم. دومره دې قابلو او ده به د اجیانو دپاره ډوډۍ ماتوله، په غټو غټو لوښو کې به چوره کوله ډوډۍ. نو هشم ډوډۍ چوره کولو ته ویلې کېږي، هاشم هغه چاته وي چې ډوډۍ ماتوي، ډوډۍ چوره کوي، نو ځکه یې ورته هاشم وي. ډوډۍ به یې ماتوله، چوره کوله به، اجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله، اجیانو هم خوښ وو، میلمنو له روټۍ ورکول، د میلمنو د شپې انتظام کول، هغې د زمزم د اوبو انتظام، دا ټول د هاشم په ذموارۍ کې و. او چې څومره میلمانه به راتلل د هغې ټوله ذمهداري د دې هاشم په سر وه. خو عجیبه دا وه مدینې منورې ته لاړو په لاره تجارتي سفر کې، نو په مدینه منوره کې یو ښځه چې ته په لاره تله ګودر لاړ، په هغې یې نظر پرېوت. د هغې ښځې نوم سلما و. خوښه شوه، چې خوښه یې شوه نو هغې وغوښته، نو دې خو ډېر قابل سړی و، د قوم مشر و، بس هغې فوراً بله په نکاح ورکړه. دا په مدینه منوره کې د خزرج قبیلې سره دې تعلق و. مدینه کې دوه قومونه و، اوس او خزرج. دا د خزرج قبیلې جنۍ وه، نو هغې سره یې واده وکړو، او چې وادي څنګه وکړه د هاشم، نو یو بچی ته خدای وله ورکړه، د هغه نوم بچي ته شیبه وی. او شیبه یې ورته ځکه وی چې پیدایش کې د هغه په سر کې سپین ویښته و، چې څنګه پیدا شو په سر کې سپین ویښته، نو شیب سپین ویښته ته ویلې کېږي، سپینوالي ته په ږیره یا په سر کې هغې ته وایي، نو شیبه نوم یې وله کېښود، سپین ویښته واله. او دا هاشم غریب وفات شو. چې وفات شو دی، خو بیا وفات شو، هغه ښځه په مدینه منوره کې پاتې شو، هغه سلما، او هغه ماشوم بچی هم پاتې شو، شیبه. نو د دې یو زوی و، د هغه نوم مطلب د دې هاشم. هغه لاړ، وی یاره زه ځم او معلومات کوم، زما پلار و هاشم، او هغه خو ډېر قابل سړی هوښیار و، په تجارتي قافله کې لاړ چې دې به څنګه وي، څه چل به شوي. نو مدینې منورې کې بیا ورته قافلې الوي چې مدینه منوره کې وفات شوی دی، چې لاړ نو هغه مدینه منوره کې وفات شوی، او بیا د هغه ښځه وه، د هغې خو عدت تېر شوی و، خو یې پرېښودله. خو دا چې کوم ماشوم و شیبه، دی ځان سره په اوښ کېناو، د مطلب د هاشم دی رور، د مطلب ځان سره په دغه کېناو په اوښ، او مکې مکرمې ته د خپل واره راوست. نو چې راوسته نو د دې خو لوی شوی په دغه وخت کې، او پیاده سفر یې به وي، نو جامې یې خیرنې وې،
نو چاته تپوس وکړو وی دا الک څوک دی؟ نو ده وی که ویم چې دا زما واره دی او د هاشم زوی دی نو به پې شرمېږم، ځکه ورور خو مې هاشم ډېر تکړه سړی تېر شوی دی او دا جامې خیره نه دي. نو وی دا زما یو مریی دی، مدینې نه مې مریی راوسته. نو خلکو ورته بیا عبدالمطلب وی، عبد مریی ته وایي، د مطلب مریی. بیا خلکو وروسته وپېژنده چې دا خو د ده واره دی، د هاشم زوی دی او شیبه. نو هغه خپل شیبه نوم یې بیا په خلکو کې مشهور نه شو او عبدالمطلب نوم یې په خلکو کې مشهور شو. هغه عبدالمطلب دا د نبی علیه السلام خپل سکه نیکه دی. هغه اوسېده په مکه مکرمه کې. نو یو خوب یې ولیده، په خوب کې ورته څوک وایي او دغې وخت کې د یو زوی بیا پیدا شوی دی، لوی شو، واده وکړه، یو زوی پیدا شو، د هغه نوم حارث و. نو خوب یې ولیده، وی د زمزم کوی وکنوه. د دې خوب او د زمزم د کوی د بندېدو 1500 کاله تیر شوي دي. 500 سال اوبه په مکه مکرمه کې نور شته د نورو کویانو، خو د زمزم اوبه نشته. 1500 کاله تیر دي، دا کوی وکنوه. نو چې دی د خوب نه راپاڅېده نو ده وی چې یاره زمزم نوم خو مونږ اورېدلی دی چې دلته یو کوی او دونه م راته پته ده چې زمونږ د نیکه د اسماعیل علیه السلام د خپې د معجزې اوبه دي. او دا م راته پته ده چې جرهم کله د یمن ته تلل نو هغوی هغه کوي بند کړی دی او د بیت الله چې څومره خزانه او نظرانې وې پکې غورځولې دي، خو ځای نه دی معلوم چې کوم ځای دی، کوم ځای ورپسې ولټو. په سوچ کې پرېوت. زوی سره یې مشوره وکړه، زوی وی بابا ځای نه دی معلوم، نو کوم ځای ولټو. نو په دوباره بیا خوب ولیده په دویمه شپه باندې، وی د زمزم دا کوي چې دی دا وکنوه. نو چې د خوب نه راپاڅېد، خوب د سړي په خپل اختیار کې دی چې چا نه تپوس وکړي چې کوم ځای دی. نو بیا یو بل سره مشوره وکړه، داسې مشرانو سپینګیرو سره. هغوی ورته وی چې ټیک ته خوب خو دې ښه دی، خو کوم ځای به ته کنې. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولیده. نو بیا ورته په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوی وکنوه او دې ته بیا په خوب کې تپوس کوي چې ځای کوم دی، کوم ځای وکنومه. نو ځای ورته په خوب کې وښو، وی پلانکې ځای وکنوه، حجر اسود ته مخامخ. دغلته دوه بوتانو، هغه بوتانو نومونه یې ورته واخېستل، د هغې دواړو بوتانو منځ کې چې کوم ځای دی او یې نښه به یې دی چې هغې کې به قارغه ټونګې لګوي. ته چې ورځې که نه سار نو قارغه به پکې ټونګې لګوي. ګوره چې قارغه په کوم ځای ټونګه ولګوه دغه به یې ځای وي. چې سار راپاڅېده، زوی ته یې وی حارث ته وی بچې دغسې مې په درېیم ځل بیا خوب ولید. وی بابا زه سره تیار یم، کوم ځای چې ته لټول غواړې سره تیار یم. چې قوم کې خلکو سره مشوره وکړه نو قومو پورې خندل، وی په قلار کېناستوي، خوب پکې سي. دې راغې کېناست د بیت الله خوا کې، د بوتانو منځ چې کوم ځای ورته خوب کې ښودلی شوی، هلته یو قارغه راغی او قارغه هلته ټونګې ووالې. ده وی یاره دا ځای معلومېږي. خلک یې ځان سره ملګري کول، خو چا ورسره مدد ونه کو. هغه حارث وی ورته بابا زه سره ملګري یم، زه چې ځو. نو چاري سسکور هغه وخت کې چې کوم سامان د کنیستو یې راواخېستل او شورو یې وکړه په کنیستو. نو چې څه لږ غوندې وکنو نو ورو ورو پکې د بیت الله سامان راښکاره شو. کم چې جرهم تښتېدل او کم خزانې دغلته ښخه کړې وه، هغه خزانه پکې رو رو راووته، سرم پکې راووتل، سپین هم پکې راووتل او د بیت الله څه نور مخصوص سامان هم پکې راووته. او چې لږ څومره تلل نو خدای پاک پکې زمزم د چینې غوبه هم راوویستې. خوشحاله شو ډېر زیات چې شکر دی خدایه چې ماله دې په لاس د زمزم اوبه راکړې. ګوره دا د نبي علیه السلام د خاندان الله تعالی هغې خاندان له یو عزت او یو عظمت ورکړو. کوی وکنو او نور یې ښه جوړ که او ښه خشتره زمزم چې کومې اصلي صفا اوبه وې، هغه صفا سوتره پاکې اوبه پکې راووتې. بس کوی په قبضه کې شو. بس بیا به خلک هم وي چې عبدالمطلب کوی کنستلی دی، کوی هم د ده دی، اوبه هم د ده دي، سکي به ترې خلک، خو کوی د ده، اوبه د ده. او د دې بیت الله د اجانو خدمت خو اسم د پیغمبر علیه السلام د خاندانو، دا خدمت خو به کوم دی خاندان، نو دا خدمت خو اسم د دې خاندان دی، دی یې کوي. او د میلمنو خدمت هم دی کوي، د میلمنو د ډوډۍ خدمت هم دوی کوي. پلار په نیکه د زمزم د اوبو خدمت هم د شو. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې یو بله نښه شوه چې الله د هغه په نیکه د عبدالمطلب په لاس باندې د زمزم کوی وکنیسته او پکې خشته ښکلی زمزم اوبه راووته دي. د دې 1500 کاله تېر شوي د دې کوی د بندېدو او چې دا پیدا شو دا 1500 کاله پس. نو عبدالمطلب
دی خو ما تاسو ته وي د هاشم زوی هغه د مدینې د هغه ښځې نه پیدا و د سلمانه ماشوم پلار تره راوسته لیکن خدای ول عزت او برکت ورکړ ټول د زمزم او د حاجیانو او د میلمنو خدمات خدای پاک د ده په لاس کړل ډېر لوی برکت ورکړ ډېر لوی عظمت ولا خدای پاک ورکړ او داسې یو عجیبه واقع په دغه وخت کې پیښه شوه چې په یمن کې یو بادشاه ابرهه هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی د عربو سره سخته دشمني وه هلته کور جوړ کړی او هغه به وی تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه له ځئ دې له راځئ او دلته عبادت کوئ ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام او عزت به کو دا خلک به چې کلم نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو عزت به کو هغه وی دې عزت ته د بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي دلته یو بل بیت جوړومه چې هغې عزت بیا زمونږ کېږي چې ته د عربو نه یو سړی تللی یمن ته چې هلته یې وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده نو د شپې ورننوت پکې لوی اودسمات یې وکړ د بېعزتۍ په خیال او چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودسمات یې کړی دی وی یاره دا بل چا نه دی کړی خو دا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی زما د کوټې بېعزتي یې کړی دی او اتفاق ده چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه نو هغوی هلته پړه واچولی نو اور یې د شپې بل کړی نو هغه اور چېته د هغې نه دغه کوټې ته ورغی او هغه کوټه مکمل وسوځېده نو په هغې نورم شغله شو هغه اور خو هسې چېته چنګاري ورغلې وه سکروټکه ورغلې وه خو هغه نورم دغه شو غصه شو وی ښه دغه حال دې وګورئ که نه هم پکې راته اودسمات یې کړی دی هم یې راله کوټه وسوځوله بس فیصله وکړه وی ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا به روانه نو د ابرهه لوی لښکر راغی د اتیان 200 پکې سونو د اوښانو او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او رالل او فیصله یې ده وکړه وی که څوک را سره جنګ کوي خو کو ورسره او که څوک جنګ نه کوي نو موږ جنګ له نه یو راغلی د مکې دا بیت الله روانو بیا به ځو ټوټې کوو یې دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل وی څه به کوو چا وی صاحب جنګ به کوو زمونږ بیت الله به روانېږي او موږ به داسې ورته ګورو عبدالمطلب هوښیار و هغه وی ګورئ موږ د هغې قوم د جنګ د طاقت نه لرو خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی او اتیان یې راوستې دي او اوښان دي اسونه دي ورسره دا طاقت نشو لرلی داسې به وکړو چې موږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو چې خالی یې کو موږ به ته غرونو ته ولاقو ته لاړ شو دوی به راشي بیت الله به روان کي خپله غصه به سړه کي او بیا به ځي چې دوی لاړ شي موږ به ځان له خپل بیت الله بیا جوړ کړو جنګ څه دپاره کوو بس قوم دا خبره خو دې ټیک ده او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو بیا بس دغه بیت الله روانو چې ابراهیم څنګه راغی نو د عبدالمطلب اوښان چېته سرېدل نو هغې ونیول دا بادشاهان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو دپاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویریږي نو چې کم څاروي په ګوتو ورتلل نو به یې نیول به یې په خپله قبضه کې راغېشتل نو عبدالمطلب ته چا وي چې سته اوښان یې ونیول د وی ډېره ښه ده ور به شم زه به خپل اوښان ته وغواړم نو دې ورغې خشته جامې اچولې وي نو ابرهه دغه وخت کې په هغه خپل شاهي تخت ناستو یو ځای کې پړه وچولې نو چې عبدالمطلب سنګ ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل نو په ده باندې اثر وشو په دې ابرهه باندې ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وي دې مخ نه رڼا خته مخ نه انوار وتل هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی ډېر محترم انسان دی دې مخ نه شغلې معلومیږي مخ نه پته لګي نو ابرهه زر د خپل تخت نه وله راکوشو او ډېر زیات عزت یې وله وکړه او ډېر عظمت یې وله وکړه ورته رغاړه او ابرهه دې خپلو وزیرانو ته ووی دا سړی خو ډېر مبارک سړی معلومیږي دا مخ یې ډېر مبارک دی دا تندی یې ډېر مبارک دی او که دې سړي مانه مطالبه وکړه چې دا بیت الله مه روانوه ده مانه واپس ځم او که ده مانه مطالبه خو ډېر سم سړی دی او ډېر ښه سړی دی د تخت شاهي نه وله راکوشو عبدالمطلب ته وی صاحب څنګه راغلی وی زما اوښان تا نیولي د خپلو اوښانو پسې راغلی
ابرهه ورته وایي ما خو ډېر هوښیار ګڼلې خو ډېر ساده وختې، ډېر ساده. ولې؟ وی اوښ څه شی دی؟ نیکبخته د ما چې ته ولیدې زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډېر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وایې چې دا بیت الله مروانه واپس ځه نو ستا به نه واپس ځم. نو ایله اوښان غواړې؟ ما خو ته به د هغه خپل بیت حفاظت غواړې، نو ته اوښان غواړې. عبدالمطلب ورته څه وایي؟ ګوره هوښیارتوب دې ته وایي. وی زه د اوښانو مالک یم. زه چا مالک یم؟ د اوښانو. نو خپل اوښان غواړم. او د بیت الله مالک بل ذات دی، که هغې تپوس کولی شي ودي کې که نه کوي نه دی کوي. انا رب الابل ورب البیت هو الله. زه د دې ابل او د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی، هغه ته الله وی. زه خپل شی غواړم، الله یې د خپل شي تپوس وکړي. هغه وی ډېره ښه ده، اوښان یې وله ورکړه. وی ته خپل اوښان بوځه. هغه خو خپل اوښان بوتل، مکې ورته خالي کړه. خو چې ابرهه د مکې په حدودو کې را داخل شو، اوس هم د مزدلفې او د مینا په دا منځ کې بس اخري د مینا اینډ او مزدلفه شروع کېږي هغې سره، بدایه مزدلفه. دغه ځای کې د مینا ختمیږي او مزدلفه شروع کېږي چې دغه ځای ته یې لښکر راورسېده. نو چې که مشر اتی و محمود د هغه نوم، د هغه مشر اتی هغه نور مخکې نه ته، ابو واپس ته خی طرف تم ته، ګس طرف تم ته، شا تم ته، خو مخکې نه ته. او ده به اتی وهه خو اتی مخکې نه ته. نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل، توتکرو په شانتې. دا توتکري نه دا مونږ په دې جوماتونو کې چې دا کوم توتکري موتکري وي، دقسې توتکري تور تور واړه واړو او لنډې لنډې سټونې او هر یو سره درې دغه قطقانې وو. یو قطقانې په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې، او راتلل به او د بره نه بیا ډرون حمله کوله، ډرون حمله به یې کوله. دغه ځای نه به یې شي راخطا کو. خو چې کوم یو کاڼی به یې راخطا کو نو د انسان په دا سر به ولګېده او د سر نه به ترې نیغ لاندې ووته چې څومره د ابرهه لښکر و ټول مردار شو، ختم. ابرهه خدای پرېښوده، پکې مردار نه شو، د هغه اتیو تښتېده. هغه سره خدای څه چل وکړه؟ هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننکې او دانې روخې جوړې. وجود یې داسې شو چې سخا شو، سخا یمن ته واپس ونه رسېده. په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې سخا شو، سخا ګنده او ختم. دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابرهه په ملګرتیا کې راغلی، دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا شوي دي. لا حضور پاک مبارک د خپلې مور په ګېډو چې دا واقعیت شوي دي. دا بله نښه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجودې دا بله نښه شوه. عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستېده نو د خدای نه سوال وکړ، وی خدای پاکه زمزم مې وکنسته، یو عبادت مې وکړو، اجیانو لپاره مسافرو له اوبه رالې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي. الله یو سوال درنه کوم، یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه، زامن راله راکړه، او خدایه که 10 زامن دې راکړل نو یو به پکې ستا په نوم علالو. دا نظر به خلکو کو، منښته به یې کول، لکه اوس د ګډ چې د چیلي نه منښته کوي، بیا د خپلو بچو منښته کوله. نو خدایه که 10 زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې علالو. نو پروردګار هغه دعا قبوله کړه، 10 زامن وله خدای ورکړل. چې 10 زامن خدای ورکړل، یو ځل اوده دی. نو خوب یې ولیده، نو خوب کې د څوک نظر دی پوره کار، منښته دی پوره کار. خدایا څه مطلب؟ او دا خو ما ویلو چې که 10 زامن مې وشي نو یو پکې علالو. دا سوچ نظرونه ګورې خني خرونو، ډېر خلک اوس هم نظرونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي وی نظر تاله فایده نشي در کولی او نه دله تاوان در کولی شي، د تاوان نه دې نشي بچ کولی. ډېر خلک وایي که نه ویره که دا کار مې وشو نو زه به ګډه لالم، که دا کار مې وشو نو زه به دا خیرات کوم. دا خدای سره جوړې جاړه مه کوه. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي، حدیث دی، وی نظر تالن فیده نشی در کولی و نلی در تکلیف نه بچ کولی شي. انما یستخرج به من البخیل، خو بخیل پیسې نه ورقی، د دې نظر په برکت ته خدای پیسې راوباسي.
نظر ولې کې خدای سره جوړې جاړې کې خو څه تکلیف درته ورسېد نو پیشکي خیرات وکړه. دا مو وایه چې که دا کار دې وکړه نو ګډ به حلالوم، اوس نه ګډ حلال کړه نو خدای به دې کار وکړي. خدای سره جوړه کې چې که خدای کار دې حلال وکړه نو خیرات دله کومه، او که دې ونه کړه بیا دله نه کوم. ولیوفو نذورهم، خو چې دې وکړه نو بیا به یې خامخا پوره کړې. که دې ونه کړه دا کار دې ونه کړه بیا به نه کوم. دا بیمار دې راله جوړ کړه نو دیګ به پخوم، او که دې جوړ نه کړه دیګ به نه پخوم. خیرات به کوم یې ګنې که دا کار دې ګنې نه کوم. خدای پاک وایي اړو کوم یې دله نه مه کوه خیرات، زما دې خیرات ته ساجت دی. لکه ماته یو سړی وایي یاره که دا کار دې وکړه نو دا شی به دله در کوم، او که دې ونه کړه نه یې در کوم. نو زه خو محتاج یم، زه خو به یم چې ودرېږه یاره دا کار کول غواړي چې دا شی خو راکړي که نه. خدای چاته محتاج دی، الله به یې اړو کوم یې دله نه. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولی، نه خیر در کولی شي، نه د نه شر ختمولی شي. بخیل شي نه ورکوي نو د دې نظر په برکت ترې روځي. نو وروره زمونږ خلک نظرونه وکړي نو بیا څه وایي یاره بس که خیري که دا کار مې وشو که نه نو زما دا غوا دا به حلالو. نو چې کار وشي نو بیا به د مولا نه تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکړم څنګه به وي. ولې غوا خو د 100,000 روپو ده، خو د 150,000 روپو ده چې پیسې ورکوي نو 2,000 روپۍ ورکړي، 2,000 روپۍ ورکړي. چې د چا توخی زمیندار توخی یا ګاونډي توخی دا مې منښت دی د حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دی خوشحاله شي 2,000 ده یا 3,000 چل جوړی. کله به وایي دیګ مې منلی دی دیګ. نو چې دیګ دې منلی دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې د کوم دیګ منلی دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار 4 نیمې دړی روجي پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې چڼهوس کې پکې دې ته دیګ وایي. بیا څه وایي خوږ به پوخ کو نو خوږ به پوخ کو خوږ سره پخې. بیا څه وایي یاره چڼهوس کې او پکې واچو دیګ منلی دی نو هلکه چڼهوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي. او کله به وایي یاره کله د دیګ پیسې چاله ورکو نو منه دی ولې مخکې نه بخیله منه دی مخکې ولې چې مخکې دی منه هغه وخت په جوش کې وي او دی منه نو بانې جوړی دیګ نه یو 2,000 روپۍ ورکړي نو په دیګ 2,000 خرچه راځي. بیا څه وایي زه به تې خورم او که نه چې ځان له دې پخو نو پخوه که نه. یاد وساته چې منښته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري، نه به یې پخپله خوري نه به یې بچي خوري. نو بعضې خلک وایي یاره خیر دی یو دړی به پکې مونږ ځان له واچو که نه. ولې بچي دا هیلې حوالې دي، هیلې حوالې به نه جوړوي. دړی دې پکې واچو دم دغه دیګ دی نه به پخپله خوري نه به یې بچي خوري. بیا وایي یاره فقیران او مسکینان به اوس کم دی پیدا کوو. نو ما درته وایي چې منښته کوه چې دله اوس فقیر او مسکین وګورم. ما خو درته نه وویلې. نو مخکې نه سوچ کوئ منښتې مه کوئ قطعا چې منښتې ونه کې بیا به پخپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منښته دې کړې ده مقه به ورکې او بیا به غریب مسکین فقیر له ورکې به غریب مسکین فقیر به کم ځای پیدا کې. نو دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ په منښتو کې چې کله هم څه مسله تکلیف بیماري خدای دې درته نه رسوي ورسېدله پیشکي خیرات کوئ. الصدقه ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي. پیشکي خیرات کوئ خدای به هم د هغه مصیبت تکلیف نه ساتي. نو دا شکر دی چې دا منښتې اوس نشته هغه منښته کړې وه ته اوس دې منښته پوره کړه. 3 شپې یې خوب ولید بس هغه ته پته وه نو هغه وایي چې 10 زامن مې دي اوس به پکې یو حلالوم څوک به حلال کړم. د علاقې مشران عبدالمطلب خو د مکې سردار و خلکو خو به یې قدر کو عزت کو مشران یې ټول له وغوښتل تراویح غوښتل وی قرآن دازي به پې وکړو په دې 10 بچو کې چې د چا په سر قرعه راوخته نو بس حقه به حلالوم. اتفاق ته ګوره قرعه پکې د عبدالله په سر راوخته. عبدالله هغه چې بیا د چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا د هغه په سر راوخته. خو په ټولو بچو کې ډېر ښایسته بچي و ډېر ښکلی او د دې تندي نه یې رڼاګانې ختلې او چې کله به هم څوک کاهنان رالل مکې ته خو د دنیا خلک به راتلل لکه اوس چې د دنیا خلک مکې ته روان دي د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو مولیان چې به رالل او عبدالله ته به یې وکتل هغوی به وی یاره دا هغه سړی دی چې د په اولاد کې به خدای د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي.
د تندې رڼا کې نورانیت دی پکې د کې نښې پرتې دي د آخر زمانې د پیغمبر. نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور ورکو. د مکې غټو غټو خلکو دا شوق چې دې زما زوم شي، د مکې د غټو غټو سردارانو دا شوق چې د عبدالله زمونږ زوم شي، لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخر زمانې پیغمبر پیدا شي. دا د خلکو شوق او خلکو په خپله دې مطالبې کړې وې. او بل عزتمنه مو او خشته مو ښکلې مو په صحت هم روغو او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه نه پیشنګویو نه به خلکو اندازه لګول. نو چې قراندازي وکتل نو د عبدالله په سر راوخته. د عبدالله ماشومانې خویندې وې، هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زمونږ ورور بنا لاله. دا نور دوه دي د پلاره، څه پکې دوه دي، څه پکې درې دي د یو موره. او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی، ښه دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو، بابا دې بنا لاله. او د مکې چې کوم اشرافو او لوی خلکو هغوی به مې چې ګوره دې لال نه کې، دا خو ډېر مبارک انسان دی، دې لال نه کې. بیا قراندازي واچوله، بیا به د هغه په سر راوخته، بیا قراندازي، بیا به د هغه په سر راخته. ویې څوکم. نو مشران ولې یو مشوره ورکړه، هغې ورته داسې کار وکړه چې اوښان راوله، د سره اوښ ودروه، د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قراندازي وکړه. نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې حلال که، که د اوښانو په سر نو اوښان باید د په ځای حلال شي. نو سی به لس اوښان یې راوستل. نو چې قراندازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخته. نو بیا اوښان شل کړل. نو چې شل اوښانو د عبدالله منځ کې قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. نو اوښان یې 13 کړل، بیا د په سر شو. نو خان به ورته 10 زیاتول، اخره کې 100 خان شو. یو خوا 100 خان بل خوا عبدالله. نو چې قراندازي وکړه نو د 100 خانو په سر راوخته. نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومان لونه هم خوشحاله شوې. نو د نبی علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب 100 خان حلال کړي دي. او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین، وی زه د هغه 2 کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده، یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به زوی لالم، الله ورته وی زوی دی حلال کا. نو اسماعیل علیه السلام یې بوته حلاله وی، خدای پاک بچ کو، د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلی شوی، خدای بچ که په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلی شوی، 100 خان حلال شو، خدای پاک بچ کو. دا به په دې به نبي سم فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نښې پکې وي، یو ځل ځنګل ته تلو چې ته د پخوانو کتابونو خلک راغلی او تورې ورسره وې. هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغوی د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو. نو ځنګل ته دې اوتې نو هغوی پسې ځنګل ته لاړل. چې ځنګل ته ورپسې لاړل، تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا، د غیبو نه. او هغه چې کوم خلک د عبدالمرګ پسې راغلي وو هغه یې په مخه کړل، ویې شړل او څه یې مړه کړل. دغه ځای کې یو کسو وهب ابن عبد مناف، دا د بنو زهره قبیلې و، هغه دا ارسه منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کو، غیبي مخلوق خدای پاک رده د دفاع دپاره راوستل او د هغه قاتلانو نه بچ کړل، غیبي خلک هغه دا ارسه ولیدل. نو ما خو تاسو ته ووایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له موږ لور ورکو. نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف، وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای د هغه ویښ کړی و. عبدالمطلب دی د بنو زهره قبیلې و، ډېر هوښیار او مالدار سړی و. عبدالمطلب ورپسې استازی ولیږه، وایي که ستا خوښ زما عبدالله بچی دی او د مکې چې چا نه غواړم په خپله خلک لونه ورکوي، نو څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي دا خو زما دپاره فخر دی چې ستا دې زوی له خپله لور ورکړم، ما دپاره فخر دی، ستا د زوی برکات خو ما لیدلی دي، ځنګل کې خو ما ولیدل چې خلکو په حمله کوله او غیبي خلکو بچ که، خو ما لیدلی دي، بلکل شابه راځه.
او د لور درکو. نو قانون بدو په هغه زمانه کې چې چا څوک بلاړ او نکاح به وتړله نو بیا به د نکاح نه پس د هلک هغې سخر کور کړی او څو شپې پاتې کېده. دا قانون دا هر علاقې خپل رواج. نو عبدالمطلب لاړ او د هغه دوه لوڼه وې، یو یې د ځان له وغوښته او یو یې عبدالله له وغوښتله. چې ځان له یې ته کومه جنۍ وغوښته نو حضرت حمزه رضی الله عنه د هغې بچی پیدا شو. او یو ته عبدالله له. نو عبدالله چې په لاره ته دی چې په لاره ځي نو پلار مخکې اکثر ویروست وي. نو یو کاهنه ښځه وه په مکه مکرمه کې او ډېره خشته ښځه وه او د کاهنانو خلکو به هم خلکو ډېر خیال ساته او احترام به یې کو. نو هغه کاهنه بار راووته نو د عبدالله باندې سترګې ولګېدې. عبدالله ته یې دلته راشه. نو عبدالله ورغی نو ورته وی عبدالله ما سره کور ته دننه شه او د ګناه مطالبه یې ته وکړه. عبدالله وی نه 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 زه خو ګناه نه کوم، زه خو ناروا نه کوم. نو راووتې بار ته. نو چې راووته او پلار سره لاړ او د هغې وهب ابن عبد مناف لور و بیبي آمنه هغې سره نکاح وشوه. نو دې هلته پلار پرېښوده د هغه خپلې زړې قاعدې او د رواج مطابق او عبدالمطلب ته واپس راغی. نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره. نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه. نو وله راووته وی عبدالله ودرېږه. چې ودرېد وی زه په مخه دې ښه داسې ښه نظر یې ورته ونه کتل. نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابلو زما ډېر دار مدار وکړ او ډېر قدر دې زما وکړو او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړو ما ته وی ځه وی چا سره دې نکاح کړې ده؟ وی آمنې سره د وهب لور سره. وی داسې کار دی عبدالله زه زناکاره ښځه نه یم. هغه کاهنه ورته وی او نه بدکردار او بدعمله ښځه یم، خو ته چې بل وستلې نو په تندي کې د نبوت رڼا ښکارېده او نن چې واپس راځې نو په تندي کې د هغه رڼا نشته. ادنه د وهب لور آمنې راښکلې ده نو تر باندې څه کوم. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نښې نښانې دي نه ښکاره کېږي. هغه عبدالله بیبي آمنې سره په یو تجارتي سفر کې لاړ. اتفاق ته ګوره مدینه منوره کې وفات شو عبدالله. او چې وفات شو په مدینه منوره کې عمر یې څونه نو څوک 15 کاله یادوي څوک 28 یادوي خو راجحه خبره دا ده چې دا 13 کالو په عمر کې وفات شو. 18 سال په عمر کې عبدالله وفات شو. زمارونو دا هغه نښې وې چې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې وي. ستوري به چاودل، دا ستوري نه دي، دی به ټوله شپه پړقا پړوقي به کوله، دا به چاودل. او د ستورو نه علاوه چې څومره نجومیانو مکې مکرمې ته دنیا نجومیان راتلل شروع شوي، کاهنان راتلل شروع شوي او د پخوانو کتابونو خلک مکې ته راتلل شروع شوي. او دا یو پروپیګنډه وه چې یاره نبي آخر الزمان هغه دنیا ته راتلو والا دی. دا ورځې دي چې د دې ورځو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا دی. هلته په مدینه منوره کې چې د مدینې یهودیانو هغې هم دا وې چې کله به د مدینې د یهودیانو د مدینې د انصارو سره جګړه راله که نه نو څه به وې؟ دو خبرې به یې کولې. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. دی به څه وې؟ هغې ته به یې دمکي ورکوله وی صبر وکئ د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی او که هغه دنیا ته راغی نو موږ به ورسره ملګري کېږو، تاسو باندې حملې به کوو، پرېږدو به نه، تاسو به ختمو. خدای بیا خبره لوړې کړه. قرآن شریف کې الله وی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. مخکې به یې داسې وې او کله به یې څه وې؟ وی خدای توسل به یې کو، وسیله به یې کوله په پیغمبر علیه السلام. خدای د آخر زمانې پیغمبر د هغه په برکت مونږ له ګټه راکې، د هغه په توسل او په وسیله مونږ له د دې مدینې په خلکو ګټه راکې. نو نبي علیه السلام ته الله وایي چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول او ستا دا به وي چې هغه باندې به مونږ ایمان راوړو او د مدینې من خو خلکو سره به جګړې کوو. خو چې فلما جاءهم ما عرفو چې ورته هغه پیغمبر راغی دوی پېژن چې دا د خدای هغه آخري پیغمبر دی رښتونی
نو کفرو به بیا په کفر وکړه. نو خبره لاړه شوه د مدینې انصارو په ایمان راوړو، یهودیانو سره جګړه جوړو شوه. دغه پیشنګویی دي مخکنی د حضور پاک متعلق. دغه زمانه کې چې ته حضرت ابوبکر صدیق پیدایش نه پس ته، خو زه به ته د دې وخت کې ویم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو علاقې ته تجارتي سفر کې تللی، نو چې تجارتي سفر کې یو علاقې ته لاړ، نو هلته کې هغه قافله کې یو کاهن پخوانو کتابونو عالم په ابوبکر صدیق نظر ولګېد. هلکه وایي ته ما ته دارون وښایه. دارون هغه یې زما پرون څه کې شریف سړی خو چاته رون نه ښیي. وایي زما پکې ډېر لوی غرض دی، تا نه پېسې نه دی، زما پکې لوی غرض دی. وایي زه چاته رونونه نه ښیم. خلکو ورته وایي چې ده پکې لوی غرض دی وښایه که نه. حضرت ابوبکر صدیق مجبوره که نه هغه ورته رون وښو. یو ځای کې راځي چې خېټه او بل ځای کې رون، چې رون یې ورته وښو، نو هغه کاهن ورته څه وایي؟ وایي د آخرې زمانې پیغمبر چې کله پیدا شي که نه، نو وایي ته به یې لومبی خلیفه او ته پې لومبي ایمان هم راوړې. وی تا د څه نه پته ولګېده؟ وی ستاسو ګوره دا شکلونه زموږ په کتابونو کې پراته دي، ستاسو ټول صفتونه زموږ په کتابونو کې پراته دي. نو چې ما درته وکتل او تپوس یې ته وکړه ستاسو نوم دی فلانکې، د پلار څه نوم فلانکې، د فلانکي قوم یې د فلانکي قوم یې وي. دا چې ستا څه ما ته وي دا ټول زموږ په کتابونو کې شته. دا یو نښه مې دله صرف کته چې ستا په پتون به یو تور داغ وي. نو چې کله نبی علیه السلام د نبوت دعوه وکړه که نه د 40 کالو په عمر کې، نو ابوبکر صدیق سره خو پوره دوستانه تعلق و. نو حضرت ابوبکر ته ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه. وی صاحب ایمان دې زما در باندې بې دلیل در باندې زما ایمان دې زه دې مانم، زما ژوند تا سره تېر شو، اوسه پورې تا چې ته دروغ ویلي نه دي، او ما ته پته ده چې تا کې کومې نښې پرتې دي، زه خبر یم درنه. هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د نبوت او د پیغمبرۍ څه معجزات څه نښه دلیل شته که نشته؟ نو حضور پاک ورته وي او په پلانکي سفر کې چې هغه کاهن د پخوانو کتابونو ملا ستا په پتونه تور داغ کتلی، دغه مې نښه ده. دا ستوري به چودل، دا پړقا پړوقي به ختېدله. دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نه وروړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري. مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلي، خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه. بعضې خلک راووتل، هغې ویل لکه د بوتانو عبادت نور نه کوو، یاره دې موږ له څه راکړل؟ چا به یې دا زناکاري بندو، چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول پکار دی. داسې قسمه خبرې پکې شروع شوې او د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غشتل، څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو ښکاره کول. نسب اعلا بهترین، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک دا نسبونه چڼولو، نو په ټولو کې بهترین نسب چې کم چاڼ که پیدا که نو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب و او هغه بیا چڼول، نو په هغې چې کم بهترین نسب و هغه د قریش و او بیا قریش چڼول، نو چې په هغې کې کم بهترین نسب و نو هغه د عبدمناف و، نو هغه بیا چڼول، نو په هغې کې چې کم بهترین نسب و هغه د بنو هاشم و، نو هغه چڼول، نو په هغې کې بهترین نسب بیا زما راوخته. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی. دا هغه نښې وې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې. او بیا د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې یا د پیدایش نه پس چې کوم بعضې حالات دي چونکې میاشت ربیع الاول ده، نو انشاءالله په آینده جمعه کې درته بیان دعا وکړئ. رب ذوالجلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري زموږ نصیبه کړي. خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي او الہ العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي. خدای زموږ ژوند زموږ مرګ د حضور پاک په ښکلي دین نصیب وګرځولي. قبر کې چې کوم سوال او جواب کېږي د حضور پاک مبارک هم تپوس کېږي د هغه متعلق، نو خدای په هغې کې موږ رښتونې کړي. الله د دنیا او د آخر د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي. خدای که څوک بیماران ته وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، خدای که څوک په پریشانو غمونو کې پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. الله چې چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي. خدای پاک د چا یو بل سره روانې دشمنۍ په روغې بدله کړي. او څه بعضې دوستان د هغوی روان دي عمرې دپاره
دعا ورته وکړئ چې خدای پاک په خیر او په عافیت باندې ورسوي. الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کې او د دنیا او د آخر د مصائب او د فتنو آفاتو نه په امن و امان کې وساتئ. آخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد